أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غزل بیا هدایت الرحمن وتی د سپینو خبرو سره حاضرم چونکه تاسو ته پته ده چې ملک د کرونا وایرس د لاک ډاون او نور داسې ایشوز دي چې باندې موږ خبرې کوو ما سره ناس چې کوم زمونږ ملمري او بلکې زمونږ میزبان هم دي اشا حسین تنها چې هغه تعارف محتاج نه دي زمونږ د پروګرام پروډوسر هم دی او د مردان پرستر جان سیکرټری دی سینیئر صحافي دی هغه هم ان شاء الله په دې ایشوز باندې خبرو کوو چې تنها صاحب څنګه روزي څنګه تیری شکر دی مهرباني هدایت صاحب روزي خو ډېر مزیدار تیر شو او عبادت هم پکې وکړو تراویح هم پکې وکړو ختم هم پکې وکړو او د نورو ملګرو چې نو امید دی چې هغه به روزي خطرې کړي استاد روزي بالکل تنها صاحب ان شاء الله روزي رواني یا دوه مشره ده ورسره چې اوس د اختر ان شاء الله تیاری شروع دي خصوصا د اختر چې دا وړو اختري او حالات سم ډېر ګمبیر دي د لاک ډاون او د کرونا وایرس توجه چې کوم د کور صاحب راغان دي کوم مشران دي هغه پریشان دي حکومت د لاک ډاون چې نو د روان کړي دي سختي او هغه بار عوامو ته اپیل کوي چې را تاسو مهرباني وکړئ او د لاک ډاون باندې عمل وکړئ کوم حکومت چې احتیاطي تدابیر تاسو ته ویلي دي یو بل سره غاړه ملاوه لاس ملاوه او سماجی فاصله وساته نو چونکه زمونږ عوام بیا د دې باوجود چې یو بل سره غاړه ملاوي لاسونه ملاوي او نږدې ناستي بل دا هجوم کې لاسو شپږو اته دا کسان ناستي په یو ځای او چې نو محفلونه چې نو ګرم کړي یا اکه په بازارونو کې دي که په هوټلو کې دي نو به احتیاطي کوي نو موږ عوامو له پکار دی چې د حکومت په دې احتیاطي تدابیر عمل وکړي او موږ له اسیم پکار دی چې یو وبا ده او موږ د بل لپاره نه ځان د بچو د لپاره دي چې نو داسې عمل وکړو نو ښه به وي بالکل تاسو صاحب ته خو بالکل خبرې وکړې ډېر ښه لاک ډاون حواله سره دغه مخکې چې بازارونه ګرم دي او ټول بازارونو کې خصوصا زمونږ چې کوم دلته مشهور بازارونه خواجاګنج او گنجو خان شو چاټو چوک شو دغه ډېر لاک ډاون چې وایلیشن کی دی والے سره څه وایي بالکل هدایت به زه پرون اسه ما وی چې راز ګرځم په دې بازار کې پر ډېر وخت پس چې لکه څنګه کله نه چې وبا شروع شوه نو زه احتیاط کوم چې را ونوزو نو پرون زه اسما زړو شو چې را نن د بازارونه ګورم چې را څه صورت حال نو چې ما وکتل په چاټو چوک کې چې کم اکبر روډ باندې یا چاټو چوک کې کم دکانونه دي مارکیټونه دي هغه فل ټول کولو چا شټر راخکته کړی وي او دکانونو کې دنه سوداګانې خرڅولې او خلک دنه کړي وو کنه بار نه پسې تالی وي بل کس وته ولاړی هغه سره په موبایل باندې دغه کله چې یاره دا خلک سوداو کینو وته دی په موبایل باندې کال ور کې چې یاره بس شټر کولو کې دا کسانو زی نو بیا زما په خیال چې ډي پی او سیب راغلو هغه چاپوه له خپل راغلو او دکانونو کې چې کوم خلک وو دغه واغې تتر بتر کړه وېزغلول او څو کسانی پکې چې نو ونیول دغه شانتي هغه په بازار کې نورم چې نو معاینه وکړل او صورتحال چې دغه بیا ځکه چې راتلم داسې په خواجاګنج باندې التم چې نو ټول دکانونه کولو چونکه دلته ټول د خوراک سکا سره ریلیټډ دکانونه دي تا چاپی مونږ डी पी ओ مبروز خپل د لګیا او چاټو ته مختلف بازارونو ته او د ډیسټریکټ انفارمیشن مختلف ایسیګان لګیا چاپی وي بالکل د डी पी او او د ایسی د تبادله افغاني دی او سره تکته سره ورو بالکل هدایت بھائی ز داوی ما چې زمونږه میډیا هم خبردار وي او اکټیو وي چې هر قسم انفارمیشن هغه سره د حکومت یا د انتظامی شیر کیږي خو زما چې سونه خل نو په دې موجوده وخت کې زمونږ عوام ډیر زیات انټيليجنټ دي او هغه ته ډیر زیات معلومات دي ځکه
چې زه په یو هوټل کې راغلم نو کېناستم هلته کسان ناستو سوشل ډسټنس هغه خلاف ورزي هغې کړې وه باقاعده کومې هوټلې چې دي په هغې کې چې نو څه کلو دي پکې داسې هوټلې شته په دې شمسي روډ باندې شته یا په دې ګجو خان نبار بینک روډ باندې چې نو هم شته نو هلته زه هسې ودرېدم نو کسان لګیا وو خپلو کې خبرې کولې یارو تاسو ته دغه ده پته ده چې د ډي پي او صاحب وي چې نو بدلی چې نو ټرانسفر وي په 15 تاریخ باندې ډیو دی او دی به ځي نو ما ځان سره وخاندل چې هلکه موږ خو خبر نه یو او دا نه انټيليجنس خلک ته چې دي ته بالکل د ګلبانو په ټول مردان کې افواه روانه ده چې سو کوئی چې 400 ته بدله شوی ده او سو کوئی چې ثوابه ته بدله شوی ده او هغه لکه سو انتظامی کارونه می یوازې چاپی خو نه دي کنه خو زمونږ په دې موجوده ورځو کې چې کله نه وبا شروع شوی نو یاره ځکه وایم چې ګلبانو په ټول مردان کې چې سونه لاک ډاون کې برخه ورکړه دغه شانته ګلنواز افریدي دي زردالي خان دي داسې نور ایسیګان دي کنه او د ډي سي سیب چې نو اکټیویټیز چې سونه دي سختي هغه کوي کنه نو هغه د ستاینې وړ دي او تناسب زموږ پروګرام کې د شرکت چونکې تاسو ته پته ده چې مردان کې لاک ډاون دی او خلکو ته هم زموږ چې کوم ایشو وه لاک ډاون کې عموما تاسو ته پته چې مردان خلکو ته ډېر لوی تکلیف دی ټول خلک چې دی معاشي پریشانۍ ښکار دي خو چونکې دا وړوکي اختردار وړو اختري او هغې همخا د پلان نه کپړې غواړي د پلان نه سپلې غواړي د پلان نه نور داسې څیزونه غواړي چې هغه د هغې د استعمال څیزونه خو چونکې خلک ټول معاشي پریشانۍ ښکار دي او حکومت په 9 تاریخ باندې به د فیز 2 اعلان کوي چې هغې کې به د لاک ډاون کې نرمۍ اعلان کوي ان شاء الله بل پروګرام سره به د نوي ټاپک سره حاضرېږو موږ سره اوسئ ډېره مهرباني خپل خیال ساتئ او د خپل علاقې د خپل ضلع خیال ساتئ ډېره مهرباني السلام علیکم